السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل لپاره یو ډېر خوندور سکینر در وښیم چې د دغه سکینر په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د خپلې خوښې پیجونه او پیپران په خپل موبایل کې صفا سکین کړئ. او دوستانو ګوره کله چې به تاسو مخ ته یو پیج سکینوئ یا به یو پیپر صفا سکینوئ نو تاسو به بازار ته ولاړاست، هلته به هغه پیج هغه پیپر کمپیوټر والا ته ورکوئ نو هغه به در سکین کوي، بیا به ستاسو موبایل ته در واچوئ. نو دوستانو دا ډېر وخت ضایع کوي او هغه کمپیوټر والا له تاسو سره پیسې هم اخلي. نو دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو پیج یو پیپر صفا سکینولی سئ. نو ډېر ضروري اپلیکیشن ده، باید خامخا ستاسو په موبایل کې موجوده وي، تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی سئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اول به تاسو په خپل موبایل کې یو سکینر ډاونلوډ کړئ. د دغه سکینر ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته د دغه سکینر ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه سکینر تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه سکینر انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه سکینر خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه سکینر خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دوستانو په دغه سکینر کې نور هم ډېر زیات کارونه کېږي، خو فلحال زه تاسو ته په دې کې د پیج سکینینګ درښیم چې پیج څنګه سکینېږي. نو ډېره اسانه ده. ګوره لاندې له موږ سره د کیمرې بټن ده، سمپل به دغه کیمرې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه کیمرې بټن باندې کلیک وکړئ اوس که چیرې تاسې مخ ته له پیج ته یا له پیپر څخه تصویر اخیستی هغه مو سکینوئ. ګوره لاندې له موږ سره د البم په نامه یو اپشن ده، په دغه البم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه البم اپشن باندې کلیک وکړئ اوس سمپل هغه پیج ور وښیاست. کله چې تاسو هغه پیج ور وښیاست ګوره په دغه کونج کې امپورټ بټن ده، سمپل په دغه امپورټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په امپورټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو د هغه پیج سمپل پوزیشن ور وښیاست او لاندې ګوره بیا نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ دغه پیج په څونه اسانۍ سره سیو شو. دلته ګوره تاسې هغه سټایل هم ورچینجولی شئ، په څه رقم ډیزاین کې غواړي هغه سمپل تاسو وښیاست. لاندې ټیک مارک بټن ده، په دغه ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه پیج سکین شو. بیا کوم په ګیلري کې پسې وای سمپل په دې تصویر کلیک کوئ، دا کونج کې بیا درې ډاټه دي په دې کلیک کوئ، سی ټو ګیلري بټن څخه هم تاسو کلیک وکړئ، دغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي. او که چیرې تاسو نوی تصویر اخلئ، نوی شی سکینوئ، لاندې ګوره کیمرا بټن ده، سمپل په دغه کیمرا بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته سمپل اوس تاسې هر شی سکینوئ هغه سمپل تاسو وښیاست، تصویر یې واخلئ. کله چې تاسو تصویر واخلئ پوزیشن به یې وښیاست، لاندې بیا نیکسټ بټن ده، سمپل دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ په څونه اسانۍ سره او څونه صفا ګوره دغه پیج موږ سکین کوي. نو کوم چیرې بیا څه وکوئ لاندې ټیک مارک بټن ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به سمپل په تاسو په دې پیج کلیک وکړئ، په دا کونج کې درې ډاټه په دې کلیک وکړئ، په سی ټو ګیلري بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سی ټو ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې له موږ سره دغه پیج په څونه اسانۍ سره سکین شو. دوستانو کله چې تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره یو پیج یو کارډ کار شئ چې هغه سکین کړي هغه ډېر صفا راځي، دا رقم راځي لکه څنګه چې تاسو په کمپیوټر کې سکین کړی وي. نو له ما سره درې څلور نور سکینران هم وو، خو تر ټولو زبردست سکینر سره دوستانو هغه دغه سکینر ده. زه خپله هم له ډېره وخته استعمالوم. کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملوي خو نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.